بخیل سړی دا د الله په ورکړه باندې خپي چې الله دا پلاني له ولې دا کار وکړه. علما وایي دا بخل چې دی دا ولنۍ پوړۍ د حسد ده چې نن بخیل شوي سبا د بل څه کینه دې پیدا کېږي. او بخل چې دی دا د شیطان پړی کلکوي او په بخل باندې رحمان ذات خفه کېږي. حدیث کې راځي مومن به بخیل او خائن دی، دا د کامل مومن نشان دی. او بخیل دو قسمه، یو دا چې خپله بخیلي بس چا باندې څه خیر نه پیرزو کېږي او نه دا پیرزو کېږي چې دا ښه شی دی او یو مومن یې وخوري ښه، بلکې که میلمه وله راشي او بیخي مجبوره شي او ګبین وله راوالي. لکه تاسې مفید کې قصه ویلې ده چې هغه میلمه راغلی و هغه سړي وله ګبین راواغسته، نور څه نه ورته ویلې که پلاني کلي له ځای ویلې نه ځم ورته ویلې د باندې ناوخته به شي، وایي وږی یم لذت یې ناوخته شي. ورته وایي زمونږ کور غریب دی داسې ښه ډوډۍ بنوي، هغه ورته وایي دا غریبۍ دا مې خوښه ده. بعضې مېلمه کلکي ماشاءالله. نو چې اخر یو کور کې ښځې ته یې وویل یاره شی نه ځي دا څه شات ګبین هم در کړي دي دا یو پلیټ کې واچوه. مفید طالبین کې قصه ده که نه، هغه چې مخې له راوړ بیا یې هم پرې نه پیرزو کېده چې ډوډۍ یې ورښکته کوله. وایي ته ودرېږه زه ته یو خبره وکړم. وایي څنګه؟ وایي دا ګوره د مچو ګبین دی او دا ګبین ډېر ګرم وي، معده سوځوي نو خوښه دې خپله هم تکړه میلمه و. وایي ستا معده سوځوي او ما پرې تجربه کړې ده زما هغه نه سوځوي، ما صحیح معده ده. چې پوه شو چې یاره اوس یې رانه خوري، وایي زه چې ته یې خورې زه به یې هم خورم، ستا نه سوځوي کېدی شي زما هم ونه سوځوي. یو داسې بخیلي، یو داسې بخیلي چې هغه متعدي بخیلي، بل به خیرات کوي دی کلمې خوري پې چې دله یې ورکوي مال یې ولې نه راکوي او ولې دا روپۍ لګوي. الله دې بخیلانو باره کې وایي ای بخیله الله دله مال درکړه فضل یې د باندې وکړه، ته په دې مال باندې ځان له جنت وګټه. ای قرآن ستا څه خیال دی چې دا مال خیر دی چې دا بخل کوم؟ دا خو شر دی. دا مال به الله راوالي او یو پړی به ترې جوړ کړي او یو مار به ترې جوړ کړي او قیامت کې به ته غاړه کې واچوي. او دا بخل مه کوه، اخرت دې خرابېږي.